د څو مهمو خبرونو سرټکي. د سویل ختیځ او ختیځ دوه ولایتونو پر دوه ولسوالیو د طالبانو بریدونه. طالبانو د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ نیولي او د ننګرهار حصاره کې کلابنده کړي. جګړو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیرې په ډاګېدنه. پرېکنده ملاتړ ماموریت وایي تېرو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او 15,000 ټپیان دي. ستړي مشئ په دې خبري ټوله کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. زه فواد اکبرزی. طالبانو د پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ خپل واک کې راوستي. د تېرو څو اونیو راهیسې طالبانو د همدغې موخې لپاره بریدونه پیل کړي وو او په پایله کې تېره شپه دغه ولسوالۍ نیولې. د پکتیا د والي ویاند وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ سقوط تکتیکي شاتګ دی. نقیب احمد اتل زیاتوي امنیتي ځواکونو په دې موخه شاتګ کړی چې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. د اتل په وینا طالبانو سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په جانیخیل ولسوالۍ پرلهپسې بریدونه وکړل. افغان امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې تلفات ونه وړي د جګړې د اصولو له مخې تکتیکي شاتګ وکړه. اوس مهال دوی افغان امنیتي ځواکونه د ځینو پوستو د بیرته نیولو لپاره د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. تاګدمې سرتیري سیمې ته رسېدلي دي او په دې جګړه کې البته طالبانو ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز له بده بخته 15 تنه د عامه نظم پولیس شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي او 2 ارادي وسایط یې تخریب شوي. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی مشر وایي د جانیخیلو له سقوط وروسته 40 سرتیري تریتم دي. ښایسته جان احدي د دغې ولسوالۍ سقوط کې امنیتي چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. د ننګرهار حصارک ولسوالۍ طالبانو کلابنده کړې. د حصارک ولسوال ولایتي او مرکزي حکومت غواړي چې د ولسوالۍ د کلابندۍ ماتولو لپاره دې پوځي عملیات وکړي. عبدالخالق معروف خیل وایي د حصارک ولسوالۍ د څو ساعتونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې نږدې 145 طالبان وژل شوي. دغه راز یو پولیس سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. وړاندې هم د حصارک د جګړو ریپورټونه وو خو دا څو ورځې کېږي چې یو وار بیا په دغه ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی. تېرو اتو میاشتو کې څه باندې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي. د پرېکنده ملاتړ ماموریت ویاند وایي د افغانستان له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کوي څو ګوندې وکړل شي د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي. چارلز کلیفلند ویلي د تېرو اتو میاشتو نښتو کې نږدې 15,000 افغان سرتیري ټپیان شوي. د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دغه شمیرې داسې مهال په ډاګه شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دمګړي په څو ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي. وړاندې د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي وو له دې امله ډېر تلفات زغمي چې د افغانستان ځواکونه د ټولې نړۍ له هیوادونو څخه ساتنې لپاره د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کوي. ولسمشر غني له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره دویمه لیدنه کې د ملي یووالي حکومت پر پیاوړتیا او ګډ کار ټینګار کړی. ولسمشر او اجرایي رئیس د خپلمنځي اختلافونو د حل لپاره دویم ځل د پنجشنبې پر ورځ سره لیدلي. اجرایي ریاست وایي ټاکل شوی ډاکټر عبدالله به روانه اونۍ کې د تېرو 2 لیدنو پایلې له خپلو سیاسي ملاتړو سره شریکې کړي. ورته مهاله شنونکي ټینګار کوي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو دوام به د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت تر پخوا لا کړکېچن کړي. د ملي یووالي حکومت مشران د اختلافونو د حل په موخه د دویم ځل لپاره د پنجشنبې ورځې په ماښام یو بل سره ولیدل. ویل کېږي چې ولسمشر او اجرایي رئیس یو ساعت له یو بل سره خبرې کړي. دغه لیدنه کې ولسمشر ته ډېر خپل لیدلوری له اجرایي رئیس سره شریک کړی. اجرایي ریاست وایي چې دغه لیدنه د صمیمیت په فضا کې شوې او ولسمشر غني د ملي یووالي حکومت په ټینګښت او ګډ کار باندې ټینګار کړی او له اوسني وضعیت څخه د خلاصون فرصتونه او ننګونې له اجرایي رئیس سره شریک کړي. ټاکل شوی چې ډاکټر عبدالله له ولسمشر سره له بلې غونډې مخکې یو ځل بیا له خپلو سیاسي متحدینو سره یې بحث وکړي. قرار است که هفته پیشروی رئیس اجراییه شرکای سیاسی خود و همکارای سیاسیش بخواهد تا یک نشست مشترک با اونا آخرین جزئیات از نشست‌های با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اونا در میان بگذاره و
مشوره و رایزنی کنه برای تصامیم بعدی. خو له دې سره باور پر دې دی چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د ترینګلتیا او د دوام زیان خلکو ته رسیږي. قانون طبیعت است، چیزی که کشت کنیم باید درو کنیم. افغانایی که کشت کردن یعنی به اینها رای دادن، از اینها حمایت کردن، بخصوص هزاره و تاجیک و پشتون و ازبک، امروز باید ایره درو کنن. ما نمیتونیم که خار کشت کنیم و گل درو کنیم. متاسفانه اختلافات نظری که ما بین حکومت وحدت ملی به وجود آمده نه تنها روی روحیه مردم بلکه روی اقتصاد مردم هم تاثیر گذاشته و همچنین نظامیان افغانستان هم امروز امید خو از دست دادن و میبینیم که دشمن تونسته واقعا عظمی اختلافای به وجود آمده استفاده اعظمی رو بکنه، چنانچه که میبینیم بعضی از ولسوالی‌ها سقوط کردن. ټاکل شوی ولسمشر او اجرایي رئیس راتلونکې اونۍ یو ځل بیا یو بل سره خبرې وکړي. د پنجشنبې ورځې په غونډه کې هوکړه وشوه څو د راتلونکې اونۍ په غونډه کې د سیاسي هوکړې په چوکاټ کې د کارونو د پرمخ بیولو په برخه کې تمرکز وي. دا ټول په داسې حال کې دی چې ځینې سیاسي جریانونه باور لري چې د روانې میاشتې په پای کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې وخت پای ته رسیږي او دغه 2 کلونو کې د حکومت مشران د دغې هوکړې د عملي کولو په برخه کې کوچنی ګام هم نه ده پورته کړی. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همغاړو په مننې دا خبري ټولګه مو همدلته بشپړه شوه. تر بلې هغې ښې چارې د خدای په امان.